که ټرمپ ولسمشر شي څه به پیښ شي؟ نړۍ کې سیاستوال د امریکا د نوي مشرتابه له مزاج سره برابر سیاستونه تدوینوي. امریکا کې د ولسمشرۍ له کاندیدۍ د بایډن لاس په سر کېدلو سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ لاره نوره هم خلاصه کړه. اوس په نړۍ کې ډېر په دې باور دي چې راتلونکي 4 کلونه به ټرمپ د امریکا ولسمشر وي. نړۍ کې په 2 برخو کې د ژورو بدلونونو د څرکونو لپاره سیاستوال او واکمن د پالیسیو په بدلون فکر کوي، په سیاست کې او په اقتصاد کې. اول دا خبره کول ضروری دي چې ټرمپ او جان اف کینیډي د هغه 4 امریکایي ولسمشرانو له ډلې څخه وو چې د امریکا د تدوین شوې پالیسۍ بغیر پریکړې کړي او خپل واک یې کارولی. جان اف کینیډي له 3 کلنې ولسمشرۍ وروسته په 1963 کې په عام محضر کې په ډزو وویشتل شو او ووژل شو، او د یو شمېر امریکایانو په باور د ټرمپ د وژلو هڅه هم په یوه غونډه کې وشوه، خو بد شو. په سیاسي ډګر کې ټرمپ ورلمخه ویلي چې واک ته له رسېدو سره سم به په اوکراین او فلسطین کې جګړې پای ته ورسوي. باور دا دی که په اوکراین امریکا مرستې بندې کړي نو د مسکو بری یقیني او جګړه پای ته رسېدونکې ده. زیلنسکي حالاتو ته په کتو له دمخه روسیې ته د خبرو وړاندیز کړی. کیف پر دې یقیني شوی چې هم یې جګړه بایللې او هم یې هېواد لوټي او 100 سلنه خاوره هم له لاسه ورکړې. پردي جنګونه همداسې زیانونه لري او افغانان یې تر ډېرو ښه محسوسوي. کېدای شي څو میاشتې وروسته د ولسمشر غني او زیلنسکي برعکس مقایسه وشي چې یو د غرب دسیسه شنډه او هېواد او شتمني یې وژغورله، او بل په پردۍ ترفګنۍ کې خپل ښارونه ویجاړ او ملت تباه کړ. د حماس او اسرائیلو د جګړې په پای ته رسولو کې د ټرمپ رول مهم بلل کېږي. لامل یې له اسرائیلو سره د ټرمپ پخې اړیکې دي، خو حالات ښایي چې ممکن واک ته د ټرمپ ته رسېدو دمخه د اسرائیلو یرغل په یو ډول پای ومومي. په امریکا کې ډېری سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د ټرمپ بیا ولسمشر کېدو سره به په امریکا او نړۍ کې یو لړ سیاسي او اقتصادي بدلونونه رامنځته شي. په کور دننه به د عام ولس ژوند لا پسې خراب او شتمن به لا بډایه شي. اشاره یې د ټرمپ پالیسیو او د لویو شتمنو لخوا د هغه له کمپاین سره بې اندازې مرستو ته ده. د ښځو لږکیو او کډوالو ضد کړنې به پراخه او ټولنیزه کرکه به ورسره زیاته شي. سره له دې چې ټرمپ د خلکو د ژوند د ښه کولو ژمنې کوي، خو فکر کېږي چې کوچني کاروبارونه به تباه شي. ممکن داخلي او توکمیز تاوتریخوالی ورسره پراخه او ډیموکراسي ورسره کمزوري شي. په نړیوال ډګر کې امریکا به په نړیوال سټیج کې خپل موقعیت لا نور له لاسه ورکړي، ځکه چې ټرمپ وایي امریکا د نړۍ پولیس نه ده او باید نه وي. امریکا به له اروپایي ټولنې سره واټن پیدا کړي، ځکه چې ټرمپ له اروپایي ټولنې سره ملګرتیا ته لیواله نه دی، او تېرې دورې ته په کتو سره د چین په ګډون ممکن په اروپایي سوداګریزو توکو مالیاتي تعرفې لوړې کړي. ټرمپ په ناټو کې د امریکا ونډه کمول او په نورو اروپایي برخوالو بار زیاتول غواړي، او باور دا دی چې له ناټو سره به هم د واشنګټن اړیکې ترنګلې وي. امریکا سیالان لکه روسیه او چین به د ټرمپ په راتګ لا نور پیاوړي او له سیاسي او اقتصادي پلوه به غښتلي شي. امریکا به خپل یو شمېر دوستان له لاسه ورکړي او په امریکایي سیاستونو او سیاستوالو به د ډېرو باور راکم شي. امریکا به له ډېرو نړیوالو مسؤلیتونو په شا شي، لکه د پایرس د تړون، له ایران سره د برجام تړون په ګډون له ځینو نړیوالو بنسټونو، تړونونو او مکلفیتونو څخه د ټرمپ تېرېدل. په دې برخه کې د نړۍ د اقتصادي نظم د ثبات لپاره د امریکا اوسني رول ته ډېر پام دی، چې ممکن د ډېری هېوادونو اقتصادونه ورسره ټکان وکړي او اقتصادي بې ثباتي ورسره زیاته شي. اوس نو نړۍ کې سیاستوال د خپلو سیاستونو پر داسې ډیزاین فکر کوي چې په امریکا کې له ټرمپ سره څه ډول مخته لاړ شي. د اروپایي ټولنې، برټانیا، کاناډا او چین په ګډون ډېرو هېوادونو کې سیاستوال د ټرمپ د بری په صورت کې خپل اقتصادي او سوداګریز سیسټمونه او پالیسۍ برابروي. په اقتصادي برخه کې د مالیاتي تعرفو لوړول د ټرمپ پخوانی میراث دی، چې په سوداګریزو مارکیټونو کې ډېر خلک اندېښمن کړي. د ټرمپ راتلل ډېرو ته اوس د اقتصادي بې ثباتۍ څرک بلل کېږي، چې له خوټېدونکي نړیوال دیګ یا تناره څخه د برغولي د لرې کېدو په معنا دی، چې دود او بخار به یې ځینې راونغاړي او ډېر نور به یې حس کړي. د سعودي په ګډون عربي نړۍ کې ځینې د ټرمپ راتلو ته شیبې شماري او فکر کوي چې له امریکا سره به راشه درشه ډېره شي.
زموږ په ګاونډ کې ایران ډېر اندېښمن دی چې پرې لګېدونکي اقتصادي بندیزونه او راتلونکی به یې لا کړکېچن شي. پاکستان خوښ دی چې ممکن نوې پروژه ترلاسه کړي. د دې پروژې لپاره پاکستان هر ډول نڅېدو ته تیار دی. وار له مخه یې ورته کمپاین پیل کړی. دغه لوبه د چین او افغانستان په محور راڅرخي. د ټرمپ ټاکنیزو بحثونو ته په کتو د افغانستان مسله هم هغه ته مهمه برېښي او له افغانستانه د امریکا وتل او د لسګونو میلیارده ډالرو د وسایلو او وسلو پرېښودل ستره ماتې او شرم ګڼي. سره له دې چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو خبرې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره پیل کړي. خو خپله ټرمپ د امریکا لپاره د باګرام د اډې اهمیت ته په وار وار اشاره کړې چې ده غوښتل دغه اډه وساتي. اقتصاد پوهان او سیاستوال د امریکا راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د امریکا او نړۍ لپاره د دغه عصر تر ټولو مهمې ټاکنې بولي چې ممکن اغیزې پر امریکا او هر هېواد ژر څرګندې شي. نو موږ تاسو به څه کوو؟ نو سوال دا دی چې موږ تاسو به څه کوو؟ آیا دغې کیسې ته مو پام شته؟